265 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه الله دا لیکل دی خواجہ عبدالله او خواجہ عبید الله رحمه الله دی مکتوب شریف کی اگد بحث کرے دا علم العقائد متعلق خلاصہ دا دا چی سڑے بتسید عقائد کئی و قوانین و پر افطار و پرائد اہل سنت والجماعت او تقلید محض بن گئے چی بے دلیل دا چا خبر منی بلکہ دا اہل سنت والجماعت تقلید بم کئی او داغوی پرائے بانی نزی 265 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لکھل دے مرزا حسام الدین احمد رحمہ اللہ پدی مکتوب شریف کے بیان دا اسرار و دا دقائق دے چی امام ربانی رحمہ اللہ تعالی ورکڑ او بیا بیان دا اغا اسرار دے چی دا سینی دا نبوت نا امام ربانی رحمہ اللہ تا ورکڑی شو اصل کے مشربون دو دی یو تا مشرب دا ولایت ہوئے دویم تا مشرب دا نبوت ہوئے چاہتا چی حصہ ورکڑی شو دا مشرب دا ولایت نا اغبان ولایت غالبی چاہتا چی حصہ ورکڑی شو دا مشرب دا نبوت نا اغبان شریعت غالبی ولایت دا مقصد نہ دے چی دا شریعت خلاف بکئی او دا شریعت دا مقصد نہ دے چی دا ولایت خلاف بکئی ہر ولی با پا شریعت عمل کئی او ہر شریعت والا با باطن عمل کئی خصوص پا یو طرف کے دے رخواری کئی دا پی غلبوں کی او سوک پا دے بل طرف کے خواری کئی دا پی غلبوں کی زمانگا استاس و مسلکونو کے شوافین چی دی امام شافعی رحمہ اللہ دی بانے ولایت مشرب دا ولایت غلبہ کرے او امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بانے مشرب دا نبوت غلبہ کرے دی طرف کے دیر خواری کرے دا وابوی آغا طرف کی دی وجہ اکثر اولیاء بزرگان دا شوافی تیر شوی او اکثر مجتہدین فقہا دا احناف تیر شوی دا مشربون دو دی اثر کی 265 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لکل دے خان خانان عبدالرحیم رحمہ اللہ دی مکتوب شریف کے یو قیمتی خبر بیان ہے اغدان چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث ویلے دے فرمائی لی دے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زمان دا امت علماء پشان دا انبیاء دا بنی اسرائیل نو امام ربانی رحمہ اللہ پا دے بحث کئی چی دا دین کم علماء مراد او بیا د علم نکم علم مراد دا د فرائض او د واجبات دا علم تی مراد دے نو امام ربانی رحمہ اللہ فرمائینا د دی علماء عالم د اسرار مراد دے او د علم نہ مراد علم الاسرار دے او پدی بانے بیا اگد بحث کرے پدی مکتوب شریف کی 201 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ لکھلے دے مرتضی خان رحمہ اللہ
دی مکتوب شریف کې د دریو خبرو بیان کړي. یو دا دی چې څوک د دین دشمنانی او دین تخریب کوي نو دا غوی اهانت پکار دی. هغه مشهور روایت کې راغلی رسول الله مبارک فرمایي څوک چې د یو بدعتي اهانت کی د دې اهانت په بدل کې به الله تعالی د قیامت د ورځې دا غلوی غم نو ساتي. څوک چې د دین خدمت کوي د دین قدر کوي تعظیم کوي مونږ او تاسو نه مطالبه داغه د قدر ده او څوک چې د دین اهانت کوي او تخریب کوي مونږ او تاسو نه مطالبه داغه د اهانت ده. نو امام ربانی رحمه الله په دغه باندې بحث کړی چې د دین دشمنان او د دین تخریب کاران داس پکوي چې نور ترنه عبرت وایي. دویم بیان د دې کوي کم خلق چې مشرکان دي او د باطل خدایانو عبادت کوي نو دا غوی د باطل خدایانو توهین پکار دی دا غیس پکاوی پکار دی دی د پاره چې غوی د دینه واوړي او د دوی د بیزتی د دوی په ذهن کې وګرځي. دریم نمبر بحث په دی باندې کوي دا دواړه کارونه د دین د دشمنانو اهانت او د الها او باطل او توهین دا دواړه وی یو قیمتي دولتونه دي. نو امام ربانی رحمه الله اظهار د تمنا کړي چې کاش کې الله تعالی ماته دا دو دولتونه راکړي او هغه خلقو ته دې الله تعالی ورکړي چې چاته دا دو دولتونه نه دي حاصل. د امام ربانی رحمه الله مقصد دا دی کله کله د بیکار خلقو خلق قدر کوي د دنیا د اغراض په وجه وی چې زکه قدر کوم بیا می پکاري. نو د دې مکتوب مقصد دا دی چې هر چا سره تعلق ساتي د الله تعالی د رضا لپاره. دوستانو سره دشمنی کول دوستانو سره دوستی کول د الله د رضا لپاره او دشمنانو د دین سره دشمنی کول د الله د رضا لپاره. دې ته حب فی الله وای او بغض فی الله وای. د دنیا د اغراض د وجنه یا د خپل ولی د وجنه د چا قدر او اهانت کول دا صحیح نه دی. نو د امام ربانی رحمه الله د دې مکتوب شریف مقصد دا دی چې څوک د دین سره دشمنی ساتي او دین تخریب کوي یا د باطل خدایانو عبادت کوي د دې خلقم توهین پکار دی او د دوی د باطل الہو د دین توهین پکار. 200 نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله لیکل د شیخ نور محمد رحمه الله دی مکتوب شریف کې بیان د دې کوي چې په سلوک کې او په طریقت کې عزلت اولاد د صحبت نه لیکن بعض مقاماتو کې صحبت بیا راجح دی د عزلت. عام قانون د تصوف دا دی چې ځان له ناست او خلقو سره تعلق نه ساتل دا اقدم دی او اولاد د صحبت نه. خو بعض صحبتونه چې دي هغه بیا د عزلت نه افضل دي. موږ تاسو کتابونو کې وایو الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة. ځان له ناستا
دا د بد ملګری نه افضل ده خو نیکانو سره ناسته بیا د ځان نه ناسته نه بیا افضل ده نو امام ربانی رحمه الله په دې مکتوب شریف کې په دې باندې بحث کوي چې بعض صحبتونه دا په عزلت باندې اولا او اقدمی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين إله العالمين إسلام ودين من محبوب إسلام لا تعمل آسانك اسلام خدمت را ته نصیب ورسه دا غي په اسرار او دقایق مو پوي کی تیر شوی غفلتونه را ته معاف کی باقی یو انم د خپل ځان نه غافل مکی ملنګ سے مبارک د صحت کامل او عاجل نصیب کی ترقیات نصیب کی د ملنګ سے مبارک نت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پوری څومره مشایخ د سلوک او د طریقت دي ائمه د شریعت دي د ټول درجات عالی کی نسبتونه په کامل وجه متورس دا نعمت مو الہ العالمین تر حیات پورې دائم او مستمر راته وکړي دا دربار الہ العالمین تر قیام د قیامت پورې د شریعت او د طریقت او د سلوک مرکز وګرځي او د دې د فیض د چینی د ټول عالم او اطراف او اکناف د عالم سیراب کی څومره متعلقین چې د دې دربار دي حاضرین غایبین حیات او ممات اخص اولیاء په صفونه کې ودر ټول حاجات پوره کې د دنیا او د آخرت الہ العالمین ظاهرا په شریعت برابر کې او باطنا د ما سیوان روزګار کې اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا